السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو ته موږ په تېره ویډیو کې یادونه کړې وه چې تاسو سره موږ خوشحالي انشاءالله د دغې کورنۍ خوشحالي سره شریکوو. تاسو سره انشاءالله موږ هغه خوشحالي شریکوو او تاسو به منتظر اوسئ چې دا به څه رقم ته خوشحالي وي. خو دا انشاءالله داسې خوشحالي ده چې تاسې به مو حتما په زړه کې مو خوشحالي راشي او حتما مو په زړه کې دعاګانې وکئ چې دغه مرسته چا کړې وي، کومکونه یې چا کړي وي او نور مو انتظار نه اوږدوم. تاسو دغه شیان ټول وګورئ دغسې. الهی ته که زما عمل نشینو، الهی زه بل کوم غم خوار نه لرم. او حتما به تاسو دغه مور مو سره په تېره ویډیو کې لیدلي چې همدغه ځای کې ناسته وه، مګر دوی په کور کې بسترې نه درلودلې. الحمدلله ټولې بسترې ورته وشولې. دغه دي دوی په کور کې خوراکي مواد نه درلودل. موږ ورته راغلي وو تقریبا 1 بجه ټایم رسېږي، پاسه 1 بجه، چې دوی دغه ماشومان نهار و مور یادونه کړې وه چې زما ماشومان له لوږې نه او له سړه نه ماته ژاړي، ما سره وس نه وي. الحمدلله زموږ با احساسه وروڼه او خویندې شته چې هغې کومکونه او مرستې وکړل. د دوی برکت ده چې نن به دوی له سړه نه ژاړي او د دوی برکت ده چې نن به دوی له لوږې نه ژاړي، ځکه چې هغه د ورته توشک یو کمپل او جمپر نه هم ورسېدله. هغې تر څنګ ورته د 2 میاشتو انشاءالله خوراکي مواد هم ورته ورسېدل. دغه دي کور کې ډوډۍ نشته مورې؟ یا الکوروج خالد دومره کې راوړو کله وارې ورکړو ته ډوډۍ نه زاړي دغسې. ښه ډوډۍ نه وي له لوږې ژاړي؟ له لوږې زاړي، له یخ هم زاړي، له لوږې هم زاړي. ښه مرکۍ. نو دغه یخ ژمی به څنګه کېږي مورې؟ په دغه ژمي کې ورته پراته دغه وړکې ورته ایسار کړي په بسترو کې، خو ته خو هم لوسته نه کېږي. یو څه هم پوس کې نسته، نم خیمه سته، خیمه وینه زړه پرې سیرې سیرې. مورې دغه دی اوس خو هغه څه چې تاسو غوښتل درته ورسېدله. تا ویل چې ماته ماشومان له لوږې او له یخه ژاړي. اوس انشاءالله هغه دی ګزاره به وشي مورې که څنګه ده؟ ولې نه وبسي، خدای م خوشحاله کړه، خدای م کامیابه کړه. وبسي ماشومان به اوس تاودم سي، اوس به ماړه سي، قرار به سي. الله دې په قرار کې زموږ هم دغه هیله وه او زموږ څومره چې لیدونکي دي او زموږ څومره هغه قدرمن خلک چې موږ سره مرسته کوي، دوی دغه هیله وه چې دوی په یخ ژمي کې خدای ناخواسته دغه ماشومانو باندې څه ونه شي، دوی سره مرسته او کومک وشي. ښه مورې تا وویل چې خیمه به راڅڅېږي که نه؟ ما درته وویل اوس به نه راڅڅو. هغې دپاره هم څه چاره وشوه که نه؟ اوس مورې اوس څومره خوشحاله یې؟ اوس خود خوشحاله یم، خدای م کامیابه کړه چې زما واړه ماشومان راته زړل به له لوږې او له یخه، اوس باید ماړه م سي، له یخه بوم پامن سي. خدای م خوشحاله. مورې هغه چا ته دعاګانې کوه چا چې مرستې کړي دي او کومکونه یې کړي دي. له هغو سره دې خدای مرسته وکړي، تاسې سره هم وکړي. امین. تاسې سره اوس چې شته د غرمې دپاره نن بیا هم غرمه ده مورې؟ اوس یې چې رانه ووینو اوس به دغه ډوډۍ زه دوی ته ورتیاروم اتباه ورکوم. ښه تر اوسه پورې چې نه وي. ښه قدرمن لیدونکو، څومره بهترینه خبره ده چې یو څوک نهاره دي، یو څوک وږي دي او یو چا ورسره مرسته کړې او هغې د مرستې په برکت سره یو ماشوم موړ شي، هغه خوشحاله شي، هغې مورکۍ خوشحاله شي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. له دې نه بله غټه خوشحالي شته چېرته؟ هېڅ زه نه ګورم چې یو نهاره انسان، وږي ماشومان چې مور ورته دردېږي او مور ورته ضروېږي، هغه ماشومان په خېټه باندې مړه شي. له دې نه بله غټه خوشحالي او له دې نه بل د زړه غټ سکون زه بل چې کې نه ګورم، فقط په دې شي کې غټ سکون ده. راځئ بیا هم د داسې مستحقو سره مرسته او کومکونه وکړو تر څو د دوی ماشومان نهاره نه شي او د دوی ماشومان یخ ونه وخي. یخ ژمی ده دلته او هغې تر څنګ ګرم واوسي. دغه شیان چې ټوله دوی پخپله وګوري او دغه ماشومانو ته یې پخه کړي او دوی په خېټه باندې ماړه شي، نو هغه بیا بهترینې دعاګانې دي، ځکه چې بیا به هېڅوک هم نه وي، یوازې مرکۍ به وي او الله به وي، هغې ته به لاسونه الله پاکوي او تاسو به دعاګانې کوي. نو دا ویډیو دلته پای ته رسوو. تر بله ویډیو ښې چارې ښه وطن ته غواړم. پکړو بدو بتوبه وباسم، له توبې پرته بله لار نه لرم.